بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن په دې ویډیو کې به ان شاء الله مونږ دا طریقه زده کوو چې د یو ای او کیسه مارکیټ کې د امیزون فری اکاونټ څنګه جوړیږي. دا طریقه به مونږ سټپ بای سټپ او په اسانه پښتو کې زده کوو. خو د اکاونټ جوړول نه مخکې زه تاسو صرف دومره ویل غواړم چې اوس الحمدلله مونږ دلته رالو پېښور ته، پېښور ښار ته، او یو ورکوډ شانې آفس هم کولا کوم چې دلته په دې آفس کې تاسو مونږ سره د امیزون زده کړې کولی شئ، هغه هم په 65% ډسکاونټ سره. یا که تاسو داسې نور سروسز پکاري، ایل سی، برانډ اپروول، د کلاینټ، د وی اے، نو دغه ټول سروسز دلته تاسو ته انشاءالله په ګارنټۍ سره میلاویدلی شي. او زموږ د آفس کمپلیټ ایډرس تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې او هم په کمنټ سیکشن کې په کوم ځای کې تاسو کمنټ لیکئ، او که چېرته تاسو زموږ سپورټ ټیم سره کنټیکټ وکړئ نو د هغوی نه هم تاسو ته میلاویدلی شي. سیو انشاءالله زموږ په آفس کې اوس راځئ چې دغه ویډیو سټارټ کړو او د اکاونټ د جوړولو طریقه سټپ بای سټپ زده کړو. نن په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو د امیزون یو ای مارکیټ کې د اکاونټ د جوړولو طریقه ښایو چې تاسو په کومه طریقه باندې دلته د یو ای په مارکیټ کې ځان ته یو اکاونټ جوړولی شئ. خو دا کومه طریقه چې اوس په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو دا صرف دلته ستاسو د یو ای په مارکیټ کې په کار نه راځي، بلکې د سره سره په همدې طریقه باندې تاسو د امیزون یو اس ای مارکیټ کې، کیسه مارکیټ کې او داسې وجه تقریبا په هر یو مارکیټ کې د امیزون اکاونټ ډیر په اسانه جوړولی شئ. د امیزون اکاونټ د جوړول نه مخکې یو څو داسې اهم خبرې دي چې د دې خاص خیال ساتل پکار وي، او یو څو داسې اهم څیزونه دي چې دا تاسو سره تیار لاس په لاس ریډي پراته وي. دا خیر موږ تاسو ته مخکې ویلي، خو اوس په دې ویډیو کې درته ځکه وایم چې تاسو ته رایاد شي. د ټول نه مخکې ایمیل اډرس. اوس دا ایمیل اډرس چې هر څنګه وي هیڅ پروا نه کوي، هر څومره مخکینی وي څه خبره نه ده، خو چې دا یو داسې ایمیل اډرس وي چې په دې معنی د دې نه مخکې تاسو د امیزون اکاونټ ټری کړی نه وي، په دې معنی د امیزون اکاونټ یوز شوی نه وي، چې دا یو داسې ایمیل اډرس وي. که چېرته په دې ایمیل اډرس باندې تاسو مخکې د امیزون اکاونټ ټری کړی وي نو بیا دغه اکاونټ پې نه جوړیږي، مخکې نه ځي. په دویم نمبر باندې فون نمبر، یو داسې د موبایل نمبر چې تاسو سره وي که نه، چې دا اوس د هر ملک وي، د هر ځای وي، هېڅ خبره نه ده، خو چې داسې موبایل نمبر وي چې په دې باندې مخکې د امیزون اکاونټ ټرای شوی نه وي، که چېرته پرې ټرای شوی وي بیا مخکې نه ځي، مطلب دا اکاونټ پرې نه جوړیږي. خو چې دا خبره تاسو ته په یاد وي د پاکستان او د افغانستان موبایل نمبر چې کوم دی که نه، خیر تاسو یې ټرای کوئ، خو په دې باندې او ټي پي نه راځي. د او ټي پي مطلب دی ون ټایم پاسورډ، کوم کوډ چې راځي که نه دې نمبر ته، نو هغه د پاکستان او د افغانستان په نمبر باندې نه راځي. یو ځل پې ټرای وکړه څه خبره نه ده، خو که چېرته را پې نه شي نو د دې یو حل خو دا دی که چېرته په بهر ملک کې، په یو ای کې، کیسه کې، یا کینیډا، امریکا، په هر ملک کې ستاسو خپل وي، یو ملګری دی وي، د هغه نمبر ورکې یوز کړه، هغه ته به کوډ راشي، خو چې په دغه ټیم باندې آنلاین وي، هغه ته به کوډ راشي، یو قسم ته پاسورډ، هغه پاسورډ به تر امیزون په اکاونټ کې ورکړي، ستا اکاونټ به کریټ شي او بیا هیڅ مسله نه کوي که هغه نمبر هغه سره وي او که هر چا سره وي. که چېرته څوک خپل خپلوان دې نه وي په بهر ملک کې، نو بیا زیاتر خلک داسې هم کوي چې په ګوګل باندې سره څه ویب سایټس دي، فری ویب سایټس دي، چې د هغې نه یو نمبر راواخلي، هغه یوز کړي، د هغې په مدد سره اکاونټ کریټ کړي. خو په دې طریقه باندې نه موږ خپل اکاونټ کریټ کړی دی، نه بل چا ته کریټ کړی دی، او نه موږ تاسو دا مشوره درکوو چې په هغه طریقه باندې داسې یو رینډم نمبر راواخلئ او اکاونټ پې کریټ کړه، ځکه د هغې هېڅ پته نه لګېږي. نو په هغه طریقه باندې موږ تاسو ته مشوره نه درکوو. په دریم نمبر باندې نمبر خرڅېږي، د هغې خپل اپ وي که نه، په ګوګل کې یا ګوګل پلی سټور کې به ډاونلوډ کړي، د هغې نه به نمبر پرچیز کړي، په 1,500 روپۍ باندې کېږي. نو په هغه طریقه باندې موږ زیاتو خلکو د اکاونټس جوړ کړي، او تقریبا زیاتر خلک همغه طریقه استعمالوي او ځان ته اکاونټ جوړوي. که چېرته د هغه نمبر په باره کې تاسو ته معلومات نه وي چې کوم نمبر دی څنګه پرچیز کېږي، نو د هغه نمبر نوم خو دی وای کی. وای کی یو قسم ته اپ دی چې دا به ډاونلوډ کړي، بیا نمبر پرچیز کړي. که چېرته بیخي نه پوهېدلی په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ، انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسو ته جواب درکړو، تاسو ته طریقه وښیو چې کوم اپ دی په کومه طریقه باندې ډاونلوډ کېږي. ښه، په دریم نمبر باندې چې تاسو سره شناخت کارډ وي، که چېرته په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو د افغانستان چې کومه تذکیره ده د هغې شناخت کارډ، نو تقریبا چې په هغې باندې د امیزون اکاونټ نه کریټ کېږي. خو دا ماته معلومات شته چې په پاسپورټ باندې جوړېږي، که د افغانستان پاسپورټ در سره وي په هغې باندې د امیزون اکاونټ کریټ کوو. که په پاکستان کې پاسپورټ در سره، شناخت کارډ در سره نو پاسپورټ باندې هم کریټ کولی شئ، په شناخت کارډ باندې هم کریټ کولی شئ.
که چېرته په نورو ملکونو کې او په هغه ملک کې تاسو ته ډرایوینګ لایسنس میلاو شوی وي نو په ډرایوینګ لایسنس باندې هم د امیزون اکاونټ کریټ کیږي. موږ په خپله خلکو ته جوړ کړي دي او د سعودي یا تقریبا د دوبۍ د باره کې ماته زیات علم خو نشته، خو په اقامه باندې هم ستاسو دغه د امیزون اکاونټ جوړیږي. ها او د دې خبرې خاص خیال وساتئ که چېرته ستاسو پاسپورټ، ستاسو ډرایوینګ لایسنس یا ستاسو شناختی کارت چې کوم دی که چېرته په دې کې 2-3 میاشتې پاتې وي او 2-3 میاشتې بعد دا ایکسپایر کیږي او بیا ته په هغه باندې د امیزون د اکاونټ د جوړولو کوشش وکړي نو ستا اکاونټ به ریجیکټ کیږي، چانس ډیر زیات دی چې ریجیکټ شي. خیر دلته د یو ای مارکیټ چې کومه پالیسی ده، کوم اصول دي، دا لږ شانې بدل دي د یو اس ای او د یو کې نه. کیدای شي چې کریټ هم شي خو زما یقین دی چې مسله به پکې درته راځي. نو چې د 2-3 میاشتو نه ورکې زیات ټایم وي، کم از کم 1 کال ټایم خو ورکوي. ها دلته اوس یو ډیره اهم خبره چې د دې په باره کې زیاتر مسافر کنفیوز دي او هغوی زموږ نه بار بار دا پوښتنې کوي، نو په دې باندې ځان خامخا پوه کوي ځکه چې دا به تاسو ته ډیره زیاته فایده وکړي. هغه پوښتنه دا ده که نه فرض که اوس یو کس دی هله افغانستان دی یا د پاکستان دی او په بهر ملک کې اوسیږي نو د سره د خپل ملک ډیټیل هم شته، پاسپورټ، شناختی کارت وغیره، او په کوم ملک کې چې دا اوسیږي نو د هغه ملک هغه ډیټیل ډاکومنټس هم ورسره شته، که دا اوس ډرایور لایسنس دی او که هر څه دي. نو دلته دوی ډېر زیات کنفیوز دي، دوی وایي چې موږ سره د دواړو ملکونو دغه ډاکومنټس شته خو موږ وایو چې په کم باندې د امیزون اکاونټ کریټ کړو دا به زموږ لپاره بهتر وي. نو ګوره دلته زه تاسو ته دا مشوره در کوم که نه که د پاکستان ډیټیل وي او که د افغانستان ډیټیل وي، په دې باندې که ته د امیزون اکاونټ جوړ کړې نو جوړ خو شي خو دا دومره سټرونګ نه وي لکه څنګه چې د بهر ملکونو په ډیټیل باندې جوړ شي او هغه څومره سټرونګ وي. نو دلته به ته خپل سچویشن ته وګورئ، خپل ځان ته به وګورئ، ته چې زیاتر په کم ملک کې که چېرته ته زیاتر په پاکستان یا افغانستان کې نو بیا د خپل ملک په ډیټیلو باندې دغه اکاونټ جوړ کړه، او که چېرته ته زیاتر په هغه بل ملک کې په یو اس ای کې، په کینیډا کې یا په سعودي عرب یا په یو ای کې نو بیا د هغه ملک په ډیټیلو باندې ځان ته اکاونټ جوړ کړه. بله خبره ده فرض که تا سره اقامه ده او تا ته دا پته چې را په دې اقامه کې ماته واپس ټایم میلاویږي، ټایم ورکې کم دی خو واپس ورکې زه ټایم اچولی شم او زیاتر ته په همدغه ملک کې مې نو بیا ته په اقامه باندې جوړ کړه، څه خبره نه ده. امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. که چېرته بیا هم تاسو کنفیوز یاست، تاسو بل څه پوښتنې نو په کمنټ کې هم تاسو پوښتنه کولی شئ او زموږ سپورټ ټیم سره په واتساپ باندې کانټیکټ وکړئ. انشاءالله موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د هر یو سوال جواب تاسو ته درکړو. بیا به 4 نمبر باندې بینک اکاونټ، بینک ته به ورشئ او ستا چې کوم ډیټیل دی که دا اوس شناختی کارت دی که پاسپورټ دی، په کومو ډیټیلو باندې چې ته اکاونټ جوړی چې په هغه ډیټیلو باندې ستا بینک اکاونټ هم وي. دغه بینک اکاونټ به د څه لپاره استعمالیږي نو دې بینک اکاونټ ته ویل کېږي چارج میتھډ. د چارج میتھډ مطلب دا دی چې تا سره د امیزون کومې پیسې کېږي، داسې نه ده چې دې اکاونټ ته به د امیزون د طرفه تا ته پیسې راځي، بلکې تا سره چې د امیزون کومې پیسې کېږي، ته چې څه خرڅ کړې ټیکس وغیره هغه به د دې اکاونټ نه کټ کېږي او چې د دې اکاونټ سټیټمنټ هم تاسو سره وي. اوس دغه سټیټمنټ به تاسو ته څنګه میلاویږي؟ سټیټمنټ تاسو ته آنلاین هم میلاویدلی شي. که چېرته په آنلاین طریقه باندې نه پوهېږئ نو بینک ته رنګ وکړه، بینک ته ورشه، ورته ووایه چې زما سټیټمنټ پکار دی. بیا ورته هغوی دا پوښتنه کوي چې را ستا د څه شي دپاره دا سټیټمنټ پکار دی، ورته ووایه چې زه صفا خبر ورته وکړه چې زه یو اکاونټ جوړوم د امیزون، په هغې کې زما دغه سټیټمنټ پکار دی. نو اوس کم رقم دا سټیټمنټ تاسو ته پکار دی، یعنی کم رقم سټیټمنټ تاسو نه امیزون غواړي، دا ډېره اهم خبره ده. سټیټمنټ صرف دا ضروري نه ده چې په هغه کې سمې ډېرې پیسې پرتې، بلکې ضروري دا ده چې ستاسو په شناختی کارت باندې، ستاسو په پاسپورټ باندې یا په ډرایوینګ لایسنس وغیره باندې چې کوم ایډریس دی چې همدغه په هغه سټیټمنټ باندې وي، د بینک نوم وي، بس صرف او صرف همدغه امیزون چیک کوي. د ایډریس دپاره امیزون ستاسو نه دغه د بینک سټیټمنټ غواړي، په دې کې بل هیڅ مطلب نشته. نو کوم ایډریس چې تاسو په کارت باندې دی، کوم کارت چې تاسو ورکړی دی، چې هماغه ایډریس تاسو دلته د بینک اکاونټ په ډیټیلو کې هم وي. که چېرته ذره برابر فرق هم ورکړي وي که نه نو تاسو پته مو نه لګېږي او ستاسو اکاونټ چې کوم دی دا به ریجیکټ شي، ستاسو اکاونټ به نه کریټ کېږي. نو د هرې خبرې به خاص خیال ساتئ. څنګه نوم چې ستاسو په شناختی کارت کې لیکل شوی دی یا پاسپورټ وغیره کې، هماغه شانې به ته د امیزون په اکاونټ کې هم ورکړئ.
یعنی ستا ټول ډیټیل چې دا بالکل یو شانتي چې میچینګ کوي، نو ستا اکاونټ به انشاءالله بالکل په کامیابۍ سره جوړ شي. په 5م نمبر باندې ډیپوزټ میتھډ. د ډیپوزټ میتھډ دپاره به تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ، د بینک اکاونټ نه بلکې تاسو به پیونیر اکاونټ، وایس اکاونټ یا داسې بل یو اکاونټ جوړ کړئ چې بیا امیزون سره ستاسو کومې پیسې کېږي که نه هغه ټولې به دې اکاونټ ته راځي. دغه ډیپوزټ میتھډ لکه پیونیر اکاونټ، وایس یا داسې بل یو اکاونټ دا تاسو په خپل هم جوړولی شئ. اسانه طریقه ده، په یوټیوب کې ویډیوز وګوره. که چېرته په خپل نه شي جوړولی زموږ سپورټ ټیم سره کنټیکټ وکړه، انشاءالله موږ به درته لار وښایو. په 4م نمبر باندې دلته زه تاسو ته د ځان یو قسم ته مشوره درکوم چې د دې په مدد سره به ستاسو اکاونټ ډېر په اسانه کریټ شي. هغه دا چې دا ټول هر څه د ډیټیل تاسو سره په ریټن فارم کې وي، نو بیا به ډېره ښه وي. اوس زما د خبرې مطلب څه دی؟ زما د خبرې مطلب دا دی که نه چې ستاسو په شناختی کارت باندې کوم نوم دی، کوم نمبر دی، کوم ایډریس دی، نو دا ښه په سوچ سمج سره ځان سره ولیکه، په واتس اپ کې سیف کې یا په بل ځای کې سیف کې، په یو داسې ځای کې چې د هغې نه ته په اسانه کاپي کولی شي او په خپل کله چې ته اکاونټ جوړوې هلته یې نه غواړي او هلته یې ته پیسټ کړې، نو دواړه سره میچ کړه، ویې ګوره چې ذره برابر فرق هم ورکړي، بیا صرف کاپي کوه هلته به پیسټ کړې. او دغه ټول ډیټیل په کومو ډیټیل باندې چې تاسو اکاونټ جوړوئ چې دا صرف د یو کس وي، نو دا به ډېره بهتره وي. کله چې تاسو ایډریس لیکئ، خپل نوم لیکئ یا کوم ډیټیل هم درنه امیزون غواړي، نو کوم چې ستاسو په کارډ باندې دي، ډیټ اف برث، هر څه د کارډ مطابق ورته ورکوئ. که معمولي غلطي هم درنه وشي نو بیا ستاسو اکاونټ ریجکټ کېږي، نه جوړېږي. دا داسې نه لکه د فیسبوک اکاونټ یا بل یو داسې اکاونټ چې بس چې هر څنګه یې ورکړو بس جوړ شي. نه، ستاسو اکاونټ دا د هغوی یو نماینده چې کوي، ګوري او د هغې نه بعد یې بیا اپروف کوي. تاسو کوم ډیټیل ورکړي ستاسو پاسپورټ سره، شناختی کارت سره، دا یو ګوري. که چېرته یو شانتي وي، غلطي ورکې نه وي، ستاسو اکاونټ اپروف کړي، جوړ شي. که چېرته غلطي ورکې وي نو بیا یې ریجکټ کوي. او د امیزون اکاونټ دا پکې د ټول نه اهم خبره ده، هله کریټ کا کړئ چې په ځان باندې پوره یقین وي. کله چې ته بس په امیزون باندې کار شروع کول غواړې، بس بیا د امیزون اکاونټ کریټ کړه. لکه زیاتره کسان داسې وي چې هغو سره د امیزون په باره کې نالج نه وي او بس ډایرکټ راشي د امیزون اکاونټ کریټ کړي. نو که چېرته ته د امیزون اکاونټ کریټ کړي، څه پرې نه خرڅوې، همداسې تش پروت وي، نو دا خبره خو صحیح ده چې د یو ای په مارکیټ کې د میاشتې کومه کرایي چې ده، یعنی چارجز دي، دا به ستا نه اخلي دکان د دې اکاونټ. خو که چېرته څه پرې خرڅېږي نو همداسې تش پروت وي، نو ستا د اکاونټ هیلث دا به کمیږي، ستا اکاونټ به په خطره کې. نو هله کریټ کړه د امیزون اکاونټ کله چې ستا په ځان باندې پوره یقین وي، په امیزون باندې د کمانډ حاصل وي او تا ته پته وي چې یاره بس اوس پرې 2-3 ورځو کې، په هفته کې یا په 2 هفتو کې زه پراډکټ لایف کوم، پراډکټ په لیست کوم، نو بس بیا اکاونټ کریټ کړه. بس اوس راځئ چې د اکاونټ د جوړولو طریقه سټیپ بای سټیپ زده کړو. د ټول نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې را به شئ کروم براوزر ته. کروم براوزر چې کولاو کې بیا ولاړ شي ګوګل ته. په ګوګل کې به سرچ کړئ sellercentral.amazon.ae. دلته موږ لیکلی، سکرین شاټ کې تیالی او که ځان سره لیکئ چې بالکل همدغه شانې تاسو هم سرچ کړئ. د دې خبرې خاص خیال ساتئ که چېرته دلته .ae په ځای باندې تاسو .com ولیکئ، نو ستاسو دغه اکاونټ دا بیا په یو ای کې نه بلکې دا بیا په یو اس ای کې کریټ شي. نو د دې خبرې خاص خیال ساتئ چې بالکل همدغه شان تاسو سرچ کړئ. کله چې پرې باندې تاسو کلیک کړئ نو په لومبي نمبر باندې درته کوم ویب سایټ راشي که نه، دلته بیا تاسو لږ وګورئ، amazon.ae چې لیکل شوي په هغې به کلیک کړئ، sellercentral.amazon.ae. نو دغه لومبنی نمبر ویب سایټ به تاسو کولاو کوئ، بیا په دې کې په ساین اپ باندې به کلیک کړئ. خو دلته زموږ اکاونټ دی نو هغه آلریډي موږ جوړ کړی، هغه کولاو شو. زه دا لاګ آوټ کوم دې ځینه او موږ یو نوی اکاونټ جوړوو. زه تاسو اوس دغه ټوله طریقه ښیم چې څومره په اسانه باندې د امیزون اکاونټ جوړېږي. کله چې تاسو ته داسې پیج اوپن شي، بیا به تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو ساین اپ دلته هم دی او دلته هم دی، د دې دواړو یو مطلب دی، که په دې باندې کلیک کړئ که په هغې باندې کلیک وکړئ، کوم ډیټیل درنه غواړي هغه به ورکړي، ستاسو اکاونټ به کریټ شي. خو که چېرته په لاګین باندې کلیک کړئ، نو د لاګین مطلب دا دی تاسو چې آلریډي اکاونټ کریټ کړی دی. که چېرته ستاسو اکاونټ وي، بیا په لاګین باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو هغه اکاونټ به کولاو شي. نو موږ کلیک کوو په ساین اپ باندې او دغه اکاونټ چې کوم دی که نه بالکل فری دی. د همدغه اکاونټ د یو اس ای په مارکیټ کې هر میاشت $40 کټ کوي، خو دلته د یو ای په مارکیټ کې فی الحال بالکل فری دی، هیڅ قسم چارجز یې نشته.
نو موږ به کلیک کو په ساين اپ باندې. کله چې موږ په ساين اپ باندې کلیک وکړو بیا زموږ مخې ته یو داسې پیج اوپن شي. نو دلته به تاسو هیڅ قسم ایمیل یا فون نمبر نه ورکوئ، پاسورډ به نه ورکوئ. دا د هغه خلکو لپاره د چا چې آلریډي د امیزون اکاونټ وي. دلته به ایمیل ورکړي، دلته به پاسورډ ورکړي، بیا په نیکسټ باندې کلیک کړي نو د هغوی اکاونټ به کولاو شي. او موږ نوی اکاونټ جوړو. نو موږ به راشو دلته کریټ یور امیزون اکاونټ. په دې کریټ باندې به موږ کلیک کوو. کله چې موږ په کریټ باندې کلیک کوو بیا زموږ مخې ته یو داسې پیج اوپن شي. په دې کې د ټول نه مخکې به تاسو یور نیم ورکړئ، مطلب خپل نوم به ورکړئ، د هغه چا نوم څوک چې د امیزون اکاونټ جوړوي. نو دلته به داسې نوم ورکړئ کوم چې ستا په شناختی کارت، پاسپورټ وغیره باندې وي، بالکل هماغه شانې به ورکړئ. زه چې اوس چاته اکاونټ جوړوم د هغه نوم دی محمد آصف. دغه محمد آصف دغه په شناختی کارت باندې لیکل شوی دی. نو ځکه زه سوري دا محمد آصف نه دی بلکې محمد آصف خان دی. زه به فل نیم ورکوم محمد آصف خان. همدغه په شناختی کارت باندې دی. بیا لاندې به زه ایمیل ورکوم. نو دا چې هر څنګه ایمیل د هر چا په نوم وي هېڅ خبره نه ده چې د هر چا په نوم وي، خو چې دا یو داسې ایمیل وي چې په دې باندې مخکې د امیزون اکاونټ ټرای شوی نه وي. نو ګوره ایمیل چې کوم دی که نه دا اوس زه ما د خپل نوم ورکو ایمیل، یو فریش ایمیل مې جوړ کړو او هغه ما دلته ورکو. یا په دریم نمبر باندې دلته تاسو نه پاسورډ غواړي. دلته به یو پاسورډ ورکړئ د خپلې خوښې، خو یو سټرونګ او مضبوط پاسورډ به ورکړئ. نو دلته اوس پاسورډ ورکوم. ما پاسورډ ورکوم، بیا همدغه پاسورډ به تاسو لاندې م ورکئ. ما پاسورډ هم ورکو، کوم ډیټیل چې دلته په دې پیج باندې زموږ نه غوښتي وو هغه ټول ډیټیل ما ورکړل. بیا زه کلیک کوم په نیکسټ باندې. کله زه په نیکسټ باندې کلیک وکړم نو ګورو چې بیا څه کېږي. اوس به زموږ مخې ته یو بل پیج کولاو شي. دلته اوس موږ د یو قسم ته پازل راکو. پازل نه مطلب یو قسم ته گیم دی. دوی دا تاسو چې کوم تصویر ښکاري که نه، دوی وایي چېرې دا په دې سکرین چې تاسو څه ښکاري دا حل کړئ، بیا به تاسو نیکسټ سټیپ ته ځئ. نو دا موږ څنګه حل کوو؟ دلته موږ ته آلریډي لیکلي دي پلیس ا ډاټ ایټ د اینډ آف د کارز پات. ولې د ګاډي چې کومه لاره ده نو د هغې په اخره کې بس یو ډاټ ولګوو. نو د دې ګاډي لاره کومه ده؟ دا د دې ګاډي لاره ده، داسې راغلې ده. ګوره دې اخرنی ځای کوم دی؟ اخرنی ځای دی دا دی. نو دلته په دې کې یو ډاټ ولګوو. داسې بس یو کلیک وکړه، ډاټ به ولګېږي. بیا په کنفرم باندې کلیک کې دا به سکسیس شي. بس همدومره تاسو ښکاري سکسیس شو. اوس دا دی کوم ایمیل چې موږ ورکړی دی، کوم ایمیل موږ ورکړو؟ موږ دغه ایمیل ورکړی. نو دې ته وایي یو قسم ته او ټي پي لاړو، ون ټایم پاسورډ کوډ، هغه وایي دلته انټر کړئ. نو اوس موږ خپل ایمیل چک کوو. دا ایمیل چې په هر ځای کې دی، که ستاسو په موبایل کې لاګین دی او که په لیپټاپ کې دی، که په لیپټاپ کې بیا به دلته راشي جیمیل ته پرې باندې به کلیک کړي او هغه انباکس به کولاو کې هغې ته به یو قسم ته میسج راغلی د امیزون د طرفه، هغې کې به کوډ وي. نو چې هلته کولاو کې کوډ به دلته ورکړي. نو دغه ایمیل چې کوم دی موږ سره په لیپټاپ کې نشته، په موبایل کې دی. اوس زه چک کوم دا دی په موبایل کې بالکل موږ ته کوډ راغلی دی. دغه کوډ اوس زه دلته انټر کوم. دغه کوډ کوم چې تاسو ښکاري دا اوس زموږ ایمیل ته راغی، ما دلته انټر کو. اوس زه په ویریفای باندې کلیک کوم. نو موږ به لاړ شو نیکسټ سټیپ ته. موږ دا نیکسټ سټیپ ته راللو. دلته اوس په دې پیج باندې زموږ نه غواړي ایډ ا موبایل نمبر، فون نمبر رانه غواړي، یو داسې موبایل نمبر چې هغه مخکې د امیزون دپاره ټرای شوی نه وي. او دا ضروري نه ده چې دا موبایل نمبر به خامخا د پاکستاني یا به د افغانستاني. دلته که چېرته په دې باندې موږ کلیک وکړو که نه، او دلته موږ سره د څومره ملکونو نومونه هم راځي، په دې کې د هر یو نمبر چې موږ سره وي هغه موږ یوز کولی شو د دغه او ټي پي لپاره، د ون ټایم پاسورډ لپاره. د دې نه مخکې د پاکستان نمبر موږ ټرای کړو، هغې ته کوډ رانغی او پاکستاني نمبر ته یا افغاني نمبر ته کوډ نه ځي. نو کومه طریقه چې موږ تاسو ښودلې وه په هغه طریقه باندې تاسو نمبر پیدا کړئ او دلته ورکړئ، ستاسو اکاونټ به انشاءالله کریټ شي، هغې ته به کوډ لاړ شي. نو موږ به داسې کار کوو، دلته موږ د یو ایس ای نمبر ورکوو، یونایټډ سټیټ اف امریکا، ځکه چې پاکستاني نمبر ته کوډ نه ځي. او دغه د یو ایس ای نمبر موږ د کوم ځای نه پیدا کړی دی؟ دا موږ پرچیز کړی دی تقریبا په 2000 روپۍ باندې. نو تاسو هم همدغه شانې کولی شئ. اوس یو ایس ای په کوم ځای کې ده؟ یونایټډ سټیټس، دا +1 د یونایټډ سټیټس کوډ دی، کنټري کوډ چې ورته وایي. دلته به اوس موږ هغه نمبر انټر کو. نمبر موږ انټر کو. زه کلیک کوم په ایډ موبایل نمبر باندې. کله زه په دې باندې کلیک کوم نو زموږ دغه نمبر چې دی دې ته به او ټي پي لاړ شي، کوډ به لاړ شي. بیا زه هغه ایپ چک کوم،
په کم کې چې دا نمبر دی هغې ته به کوډ تللی وي کوډ به زه راوالم زه به دلته انټر کړم چې کله کوډ زه دلته انټر کړم بیا په کریټ یور امیزون اکاونټ باندې کلیک کړم که چېرته کوډ صحیح وي بیا موږ بل سټیپ ته لاړ شو دغه کوډ زموږ نمبر ته راغی اوس زه په کریټ یور امیزون اکاونټ باندې کلیک کوم موږ به لاړ شو بل سټیپ ته زموږ هغه سټیپ سکسسفل شو کله چې تاسو مخې ته داسې پیج اوپن شي که نه نو دې مطلب دا دی چې تاسو کوم ډیټیل ورکړل تر اوسه پورې هغه سکسسفل شو بیا به تاسو په بګین باندې کلیک وکړئ او د بګین مطلب دا دی چې اصل کهانی اوس شروع شوه د کریډټ کارت د بانک یا ستاسو د آی ډي کارت کوم ډیټیل چې دي که نه اهم معلومات هغه به اوس تاسو نه هلته دوی غواړي او دلته تاسو ته درې الریډي هر څه کلیر کړي دي چې موږ به ستاسو نه څه غواړو نو په بګین باندې به موږ کلیک وکړو زموږ کار مطلب د اکاونټ کار دا به شروع شي بګین به شي کله چې تاسو مخې ته داسې پیج اوپن شي نو په دې کې که تاسو وګورئ تاسو ته وایي بزنس انفارمیشن یعنې ستاسو د بزنس انفارمیشن معلومات درنه غواړي د ټول نه مخکې دلته ستاسو نه غواړي بزنس لوکیشن دلته زیاتره کسان دا غلطي کوي چې هغوی په کم ملک کې بزنس کول غواړي نو هغه ملک دلته سلیکټ کړي لکه فار ایگزامپل اوس موږ د یو ای اکاونټ جوړو نو په یو ای کې موږ بزنس کول غواړو نو موږ به داسې کار نه کوو چې دلته موږ یو ای سلیکټ کړو یا فرض که موږ په یو اس ای کې بزنس کول غواړو نو موږ به داسې کار نه کوو چې موږ دلته یو اس ای سلیکټ کړو بلکې دلته د بزنس لوکیشن مطلب دا دی چې تاسو په کومو ډیټیلو باندې د کم ملک په ډیټیلو باندې دغه اکاونټ جوړوئ د کم ملک نه تاسو بزنس کول غواړئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ نو موږ دا د پاکستان په ډیټیلو باندې دغه اکاونټ جوړو نو په دې وجه باندې موږ بلته پاکستان سلیکټ کوو په یو ای کې خو موږ بزنس کوو خو دلته موږ یو ای به نه سلیکټ کوو یعنې بیا مخکې چې موږ لاړ شو موږ ته مسله جوړېږي موږ به دلته سلیکټ کوو پاکستان ځکه چې موږ دغه بزنس دغه اکاونټ د پاکستان په ډیټیلو باندې جوړو موږ پاکستان سلیکټ کوو بیا د دې نه بعد موږ ته وایي که نه بزنس ټایپ وایي کوم رقم ته بزنس تاسو کوئ نو موږ یو انډیویجول اکاونټ جوړو موږ سره ایل ایل سی نشته موږ به راشو لاندې د ټولو لاندې د نور سره زموږ کار نشته نن آی ایم ان انډیویجول په دې باندې به زه کلیک کړم چې کله په دې باندې زه کلیک کړم که نه نو دلته ماته څه وایي an incorrect selection may affect the status of your account وایي که چېرته غلط معلومات ورکړي نو وایي په اکاونټ کې به دې مسله راځي ښه دلته لاندې بیا موږ راشو دلته دی فرست نیم نو په فرست نیم کې به زه ولیکم محمد په میډل نیم کې به زه ولیکم آصف او په لاست نیم کې به زه ولیکم خان تاسو به وایئ چې دا یو نوم دی خو دا اصل کې درې نومونه دي محمد آصف خان نو که ستاسو هم همدغه شانتې درې نومونه وي په دې طریقه باندې به تاسو ولیکئ صحیح ده اوس که چېرته فرض که دا صرف محمد آصف و نو بیا ما داسې کار کوو چې دلته به مې محمد لیکلی وی دغه میډل نیم چې کوم دی که دا ما خالي پرېښی و ځکه چې میډل نیم به ورکې نه و او په لاست نیم کې بیا ما آصف لیکلی وی نو دا به راغلی محمد آصف اوس هسې فرض که زما نوم سره عابد علي نو که چېرته زه خپل ځان ته اکاونټ جوړوم نو بیا زه څه کوم زه به دلته زما دوه نومونه دي نوم خو یو دی عابد علي خو اصل کې دا دوه نومونه دي عابد او علي نو دلته به زه ورکړم عابد میډل نیم ورکې نشته ځکه چې دوه نومونه دي هغه ځای به زه خالي پرېږدم او په لاست نیم کې به زه ورکړم علي عابد علي زه امید کوم چې په دې باندې هم تاسو پوه شوي یاستئ او دغه نوم به بالکل ستاسو د شناختي کارت پاسپورټ په کوم ډیټیل باندې تاسو اکاونټ جوړوئ د هغه ډاکومنټس مطابق وي ګوره دلته موږ ته صفا لیکلي دي او د چا خبر چې په سور خط کې لیکلي دي چېرې دا هر څه به موږ بالکل صحیح ورکوو بار بار به چک کوو نو په دې باندې به زه کلیک کوم I confirm my business ها agree and continue باندې به بیا زه کلیک کوم موږ ته به اوس یو بل پیج کولاو شي د امیزون اکاونټ جوړول داسې نه لکه څنګه چې د فیسبوک اکاونټ یا بل اکاونټ په دې کې ډېر زیات ویریفیکیشن زموږ نه غواړي ځکه چې بیا د امیزون یو نماینده په خپله دا هر څه چې کوي او د هغې نه بعد بیا زموږ اکاونټ اپروف کوي نو ګوره اوس موږ لاړو نیکسټ سټپ ته اوس دلته په دې نیکسټ سټپ کې څلور سټیپونه نور هم دي نو کوم نوم چې موږ ورکړو بای ډیفالټ هغه یې راواغوستو محمد آصف خان دغه نوم دی که نه انټر یور کمپلیټ نیم ایز اټ اپیرز آن د پاسپورټ اور آی ډي خپل پوره نوم ورکا څنګه چې ستا په پاسپورټ او په آی ډي کارډ باندې دی بار بار درته دا وایي هلته اوس دغه نوم وغیره خو الریډي انټر شوي دلته څه وایي کنټري آف سټیزنشپ
د دې مطلب دا دی کنه تاسو سره د کوم ملک سټیزنشپ دی د کوم ملک شناختی کارت دی در سره پاسپورت دی در سره نو موږ سره د پاکستان دی که تاسو سره د افغانستاني د افغانستان به سلیکټ کړئ که چېرته اوس سره افغانستاني یا د پاکستاني په یو اس ای کې په یو ای ای کې یا په کینیډا په بل ملک کې نو که د هغه ځای په ډاکومنټس باندې ته اکاونټ جوړی نو بیا به ته کنټري اف سټیزنشپ کې هغه ملک سلیکټ کړئ موږ په پاکستان کې او د پاکستان ډیټیل هم را سره دي نو په دې وجه باندې موږ بلته پاکستان سلیکټ کوو بیا د دې نه بعد کنټري آف برث کنټري آف برث مطلب چې په کم ملک کې ته پیدا شوی نو موږ چې چاته اکاونټ جوړو د پاکستان نه په پاکستان کې پیدا شوی نو موږ بلل تم پاکستان سلیکټ کوو نو ته به ګورې که نه چې ته اوس فرض کړه د افغانستاني یا د پاکستاني او نشنلټي در سره د کینیډا ده یا د بل ملک ته نو ته به بره خو به کینیډا سلیکټ کړي خو پیدا شوی ته په افغانستان کې یا په پاکستان کې بیا به ته دلته هغه ملک سلیکټ کړې په کوم کې چې ته پیدا شوی د دې خبرو به خاص خیال ساتئ نو موږ دلته هم پاکستان سلیکټ کوو ها بیا دلته په دریم نمبر باندې څه وایي دلته زموږ نه غواړي آیډنټیټي پروف په دې باندې به موږ کلیک کوو نو دلته که پاسپورټ در سره په هغې باندې هم جوړولی شي که آی ډي کارت در سره په هغې باندې هم جوړولی شي په پاکستان کې تر امیزون اکاونټ صرف په پاسپورټ یا په آی ډي کارت باندې جوړولی شي په کینیډا کې په یو اس ای کې بیا تاسو په ډرایوینګ لایسنس باندې هم جوړولی شي موږ خلکو ته جوړ کړي هم دي نو دلته موږ سره پاسپورټ خو نشته دی موږ سره نیشنل آی ډي کارت دی په دې باندې به زه کلیک کړم چې کله زه په دې باندې کلیک کړم که چېرته په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې زموږ نه بزنس لوکیشن غوښته که په هغه ځای کې موږ پاکستان نه وی سلیکټ کړی که نه نو دلته موږ اډرس هم اوس کوم ملک چې موږ سلیکټ کړی د هغې به موږ ورکوو خو موږ پاکستان سلیکټ کړو نو موږ به اوس اډرس هم د پاکستان ورکوو دلته لاندې به اوس موږ اډرس ورکوو ښه دلته موږ اډرس هم ورکوو دلته به تاسو هغه اډرس ورکئ کوم چې ستاسو په کارډ باندې وي په پاسپورټ آی ډي کارډ وغیره باندې که چېرته معمولي مسټیک هم ورکې وي بیا به ستاسو اکاونټ ریجیکټ کېږي بار بار یې چیک کړه همغه اډرس ورکړه کوم چې ستاسو په ډاکومنټس کې وي ها اډرس هم ما ورکړو د اډرس نه لاندې بیا وایي سټي اور ټاون نو سټي به دلته ورکړم پېښور سټي کې مې ورکړو پېښور بیا موږ به راشو بره ډیټ آف برث تاریخ پیدایش په موږ ورکو نو په کارډ کې د محمد آصف ډیټ آف برث چې کوم دی هغه دی 6/8/2000 یعنی شپږم تاریخ اتمه میاشت او 2000 کال نو دلته په ډی کې زه به سلیکټ کړم شپږم تاریخ بیا سویمه میاشت ده اتمه میاشت ده اګست اتمه میاشت ده او بیا په ایئر کې 2000 نو دلته موږ ډیټ آف برث هم ورکوو کله چې تاسو ډیټ آف برث انټر کوئ نو دلته به تاسو ته راشي ډے منث او ایئر نو د ډے مطلب دا دی تاریخ چې سویم تاریخ و نو دلته شپږم تاریخ و موږ ورکو شپږم بیا دلته تاسو ته راشي منث نو هلته به وګورئ هلته به وي دویمه میاشت دریمه میاشت څلورمه میاشت بیا د هغې مطابق به دې ته حساب وکړي زموږ په کارډ کې اتمه میاشت نو اګست چې کوم دی دا اتمه میاشت ده او په کوم کال کې چې پیدا شوي نو هغه به دلته بیا تاسو انټر کوئ ها بیا د دې نه لاندې بیا وایي کنټري آف ایشو یعنی په کم ملک کې دوی ته دغه نیشنلټي چې کوم دا دغه کارډ دغه ډاکومنټ دا ورته میلاو شوی دی نو په پاکستان کې میلاو شوی دی ورته موږ بل سلیکټ کو پاکستان تاسو چې په کم ملک کې میلاو شوی نو تاسو به هغه سلیکټ کړئ دلته موږ پاکستان سلیکټ کو بیا د دې نه بعد لاندې موږ ته وایي ډیټ آف ایکسپایري یعنی تاسو سره چې کوم ډاکومنټس دي شناختی کارت پاسپورټ وغیره دا به ایکسپایر کېږي کله او دا موږ تاسو مخکې مو ویل کله چې تاسو په ډاکومنټس کې 2-3 میاشتې که نه نو دا ستاسو اکاونټ به بیا ریجیکټ کېږي نو کوشش کوئ چې زیات ټایم یې ورکړي او که چېرته دومره ټایم ورکوي نو بیا خپل شناختی کارت پاسپورټ وغیره پرې کې ټایم اضافه کړئ او بیا پرې باندې ټرای وکړئ نو دلته به زه سلیکټ کړم په کوم تاریخ باندې چې دا ایکسپایر کېږي هغه به سلیکټ کړم او بیا به راشم لاندې زموږ نه غواړي زپ کوډ یا پوسټل کوډ د دواړو یو مطلب دی
زپ کوډ تاسو د ګوګل نه معلومولی شئ. د خپل ځای نوم به ورکړئ، خپل ملک، د خپلې صوبې نوم، په کوم ښار کې چې ته اوسېږئ د هغې نوم، بیا په کوم ځای کې چې ته اوسېږئ د خپلې علاقې نوم، او ورسره به ولیکئ زپ کوډ یا پوسټل کوډ، نو تاسو ته به هغه راشي. اوس دلته موږ خپل زپ کوډ هم ورکړو. کیدای شي چې څه انفارمیشن ستاسو نه بلر شوي وي، مطلب تاسو ته نه ښکاري. دا په دې وجه باندې چې دا پرسنل ډیټیل وي. لاندې بیا موږ راشو ایډرس لاین 2. دلته موږ دویم ایډرس ورکړو. د دویم ایډرس مطلب دا دی که نه، دلته چې موږ کوم ایډرس ورکړی دی بس همدغه به موږ دلته ورکړو. هماغه ایډرس دلته موږ ورکړو. بیا د ټولو نه لاندې په اخره کې زموږ نه څه غواړي؟ سټیټ یا ریجن. مطلب دا چې ته په کوم سټیټ کې اوسېږي. نو موږ اوسېږو په KPK کې، په خیبر پښتونخوا کې. دلته موږ ورکړو KPK، خیبر پښتونخوا. تاسو چې په کومه صوبه کې اوسېږئ، په کوم سټیټ کې اوسېږئ، هغه به تاسو دلته انټر کړئ. بیا د دې نه وروسته دا موږ زوم آوټ کړو او په نیکسټ باندې به کلیک کړو. دلته موږ په نیکسټ باندې کلیک وکړو، خو موږ مخکې لاړ نه وړو، نیکسټ سټیپ ته لاړ نه وړو. ولې؟ ځکه چې زموږ نه د نیشنل آی ډي کارډ نمبر دا زموږ نه هیر شوی و. کوم ډاکومنټس چې تاسو ورکړي د هغې نمبر به تاسو دلته خامخا ورکړئ، بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو موږ د شناختی کارډ نمبر ورکوو. اوس موږ کلیک کوو په نیکسټ باندې، موږ د آی ډي کارډ نمبر ورکوو. ها، زموږ هغه سټیپ هم سکسسفل شو. اوس دلته زموږ پر نیکسټ سټیپ کې په سکرین باندې چې تاسو کوم پیج ښکاري، په دې کې زموږ نه غواړي پیمنټ انفارمیشن، د پیمنټ معلومات زموږ نه غواړي. سره نه غواړي کریډټ او ډیبټ کارډ ډیټیلز، و د کریډټ کارډ یا د ډیبټ کارډ ډیټیل. اوس دا کریډټ کارډ څه ته وایي، ډیبټ کارډ څه ته وایي. نو څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې بینک ته به لاړ شي، هلته به ځان ته اکاونټ کولی وکړي. نو کله چې ته اکاونټ جوړی، بینک والا به تا ته وایي چې د اکاونټ سره موږ تاسو ته کم یو کارډ درکو. د کارډ مختلف قسمونه. د کارډ مطلب دا دی که نه په دې ATM باندې چې د پیسې راوباسي یا په نورو ځایونو کې هم استعمالیږي. نو کارډونو قسمونه خو زیات دي، خو ته به ورته ووایې چې یاره ما ته ماسټر کارډ راکړه. ماسټر کارډ از د بیسټ. صرف په امیزون کې نه بلکې په نورو ځایونو کې به ماسټر کارډ ستاسو ډېر زیات په کار راشي. ماسټر کارډ به ترې راواخلې او هغه د ماسټر کارډ ډیټیل دلته تاسو ته وایي که نه کارډ نمبر. نو په ماسټر کارډ باندې به یو نمبر لیکل شوی، هغه دلته ورکړي. بیا کله چې ایکسپایر کېږي هغه به دلته ورکړي. او کارډ هولډرز نیم په ماسټر کارډ باندې چې د چا نوم وي، د چا اکاونټ وي، هغه نوم به تاسو دلته ورکړي. خو دلته د هغې انټر کولو ته هیڅ ضرورت نشته. ولې؟ ځکه چې دلته د UAE په مارکیټ کې زموږ نه هیڅ قسم چارجز نه کټ کېږي. که تاسو دا لږ په غور سره وګورئ که نه، دلته تاسو ته وایي منتلي سبسکرپشن فی، وایي دا اکاونټ چې تاسو کریټ کړئ نو د دې به فیس وي منتلي. خو دغه فیس صرف د USA په مارکیټ کې، دلته د UAE په مارکیټ کې، په ایجپټ کې، په سعودي عرب کې دغه فیسونه نشته دی. نو په دې وجه باندې که دغه د اکاونټ ډیټیل تاسو انټر نه کړئ نو بیا هم څه خبره نه. خو بینک اکاونټ جوړول ته لازمي دی، ځکه دلته د ماسټر کارډ کوم ډیټیل چې دي که نه، دې ته خو بس تاسو ضرورت رانه شي، زه دا به ته سکیپ کړئ. خو د بینک سټیټمنټ دپاره د کوم ضرورت به چې اوس په مخکې سټیپ کې راځي، هلته بیا ستاسو دغه اکاونټ خامخا په کار راځي. نو که تاسو غواړئ دا تاسو سکیپ کولی هم شئ، او که انټر هم کړئ که نه، دلته ټول ډیټیل ورکړي نو بیا هم ستاسو نه فیس درنه نه کټ کړي، ځکه چې د UAE په مارکیټ کې د دې اکاونټ منتلي فیس نشته. دلته موږ د خپل کریډټ کارډ ډیټیل انټر کړل، ټول معلومات مو ورکړل سم چې زموږ په ماسټر کارډ باندې لیکل شوي وو، ځکه چې د هغې نه بغیر دا نیکسټ سټیپ ته نه ځي. موږ به اوس په نیکسټ باندې کلیک وکړو او خیر که تاسو انټر هم کوئ پیسې ستاسو نه کټ کوي. موږ به اوس لاړ شو بل سټیپ ته. دلته اوس په دې سټیپ کې زموږ نه غواړي سټور اینډ پروډکټ انفارمیشن، د سټور او د پروډکټ په باره کې رانده څه لږ ډېر معلومات غواړي. نو ټول نه مخکې دلته دی سټور نیم، نو د خپلې خوښې نوم به دلته ورکړئ چې ستاسو د سټور، ستاسو د دوکان به څه نوم وي. نو فرض که زه دلته ورکومه هسې د ځان نوم ورکوم که نه، چې څه نوم ستاسو خوښ وي هغه تاسو ورکولی شئ. نو بیا موږ راشو لږ لاندې دا سرچ کې ګوره اویلیبل، او دا صحیح شو. که چېرته دلته راشي ناٹ اویلیبل نو بیا دغه نوم لږ چینج را چینج کړه، بل ورکه او دغه نوم بیا تاسو وروسته چینج کولی هم شئ. بیا هلته څه وایي Do you have universal product code UPCs for all your products؟
و تاسو سره یو پی سی شته نو موږ سره یو پی سی نشته موږ به کلیک کوو په څه باندې په نو باندې بیا وایي do you own a brand or do you serve as an agent خبر ډېره سره یو دلته هم په نو باندې تاسو کلیک کړئ چې کله پرې باندې کلیک کړئ نو بیا په نیکسټ باندې کلیک کړه بل سټپ ته به لاړ شو موږ دلته اوس په تھرډ سټپ کې په دې پیج باندې زموږ نه نور معلومات غواړي کوم معلومات رانه غواړي آیډنټیټي اینڈ ایډریس ویریفیکیشن زموږ نه یو قسم ته ویریفیکیشن غواړي مطلب دا دی کنه تاسو موږ لکم نوم را کړی دی کوم ایډریس هم راته راکړی شناختی کارت نمبر دی هغه ټول هر څه به دلته موږ ویریفای کوو چېرې دا صحیح دی او که نه نو کوم ډیټیل هم چې موږ ورکړو تاسو کتلی شئ دلته ټول راغلی دي دغه ډیټیل موږ ورکړي خیر په دې کې بس بلر ضرور وي ځکه چې دا پرسنل انفارمیشن دی دلته لاندې موږ ته آپشن راکړی دی اپلوډ فرنٹ سایډ اپلوډ بیک سایډ تاسو چې کوم شناختی کارت ورکړی دی کوم ډاکومنټس هم ورکړي د هغې فرنٹ سایډ مخامخ نه به یو تصویر وباسئ یو به د بیک سایډ نه وباسئ د شا نه او دا به سکین کړي چې داسې سکین شي که نه چې بالکل صفا ښکاري که چېرته د سکین کولو طریقې تاسو ته نه درځي په یوټیوب باندې ویډیو ګوره فری ایپس دي د هغې په مدد سره به یو تصویر به وباسئ هغه به درته سکین کړي صفا به شي چې صفا ښکاري که چېرته صفا نه ښکاري دا کوم ډیټیل تاسو ورکړي په دې کې ورکړي یو هم پټ وي بلري صحیح نه ښکاري په نظر نه راځي بیا به ستاسو اکاونټ ریجیکټ کیږي نو صفا تصویر به وباسئ هغه به سکین کړي د سکین نه بغیر به نه اپلوډ کړي دلته په دې باندې کلیک کړي اپلوډ فرنٹ سایډ نو فرنٹ سایډ به اپلوډ کړي زه به راشم ما یو فرنٹ سایډ مې اپلوډ کوم اوس به دې بیک سایډ هم اپلوډ کوم ها دغه دواړه ما اپلوډ کړل او دواړه ما سکین کړي هم وو بیا دلته لاندې موږ ته وایي پروف آف ایډریس نو په پروف آف ایډریس کې تاسو موږ له کوم ایډریس راکړی دی که نه دا موږ ګورو چې واقعي دا ستاسو ایډریس دی او که نه صحیح ایډریس دی او که نه نو کوم شناختی کارت چې ورته موږ ورکړو په دې باندې هم دا ایډریس شته دی خو دلته لاندې اوس دوی زموږ نه یو بل پروف هم غواړي دلته وایي بینک اکاونټ سټیټمنټ د کوم بینک اکاونټ سټیټمنټ په باره کې چې موږ تاسو ویلي هغه دلته په کار راځي نو که چېرته تا سره د بینک اکاونټ سټیټمنټ وي هغه به اپلوډ کړي که چېرته د بینک اکاونټ سټیټمنټ در سره نه وي نو بیا به داسې کار وکړي که نه چې کریډټ کارت سټیټمنټ به اپلوډ کړي خو زه دا بینک اکاونټ سټیټمنټ دا بهتر دی که چېرته در سره نه وي بینک ته کال وکړه بینک ته ورشه ورته ووایه چېرې زموږ د بینک اکاونټ سټیټمنټ په کار دی خو دا یو خبره درته یو ځل بیا کوم چې په دې بینک اکاونټ سټیټمنټ باندې چې ستاسو ایډریس د بینک نوم دا پې صفا لیکل شوي ځکه چې دوی د ایډریس ویریفیکیشن کوي او همدغه د ایډریس دپاره ستانه دغه د بینک اکاونټ سټیټمنټ غواړي نو زه به راشم په اپلوډ باندې به کلیک کوم او د بینک اکاونټ کوم سټیټمنټ چې دی او هم زه دلته اپلوډ کوم د بینک اکاونټ سټیټمنټ هم اپلوډ شو تاسو کتلی شئ ټول ډیټیل موږ ورکړو همدغه شانې به تاسو ورکړئ د هر یو خبرې به خاص خیال وساتئ بس بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ او د نیکسټ نه بعد بیا یو بل ویریفیکیشن دی دلته اوس په دې لاست سټپ کې دوی وایي آیډنټیټي ویریفیکیشن وایي تاسو چې موږ ته کوم ډیټیل هم راکړل کوم ډاکومنټس هم راکړل دا به اوس موږ په خپله لایف ګورو د ویډیو کال په ذریعه باندې نو د هغې نه وروسته به موږ دا فیصله کوو چې را موږ تاسو اجازت درکوو او که نه درکوو که چېرته ستاسو ټول ډیټیل صحیح وي نو بیا به اجازت درکوي که چېرته صحیح نه وي ستاسو اکاونټ به ریجیکټ کېږي مخکې به داسې کار چې دوی به صرف یو آپشن ورکوو د ویډیو کال په ذریعه باندې به دا ټول هر څه به کېدل خو اوس دوی دوه آپشنز ورکوي په لومبني آپشن کې دوی داسې کار کوي که نه که چېرته په دې باندې ته کلیک وکړي او بیا په نیکسټ باندې ته کلیک کړي نو داسې کار به چې ستا مخې ته به مطلب ستا په موبایل کې چې کومه کیمره ده یا په لیپټاپ کې کومه کیمره ده دا به اوپن شي لایف کیمره او تا ته به وایي که نه چې تا چې کوم شناختی کارت ورکړی پاسپورټ یا کوم ډیټیل هم تا ورکړي کوم ډاکومنټس هغه کیمرې ته مخامخ ونیسه رانږدې کړه چې کله صفا شي د هغې نه به تصویر وځي مطلب تصویر به ترې وباسې بیا د بیک سایډ نه همدغه شانې د چا اکاونټ چې دی د چا ډیټیل ډاکومنټس تاسو ورکړي هغه کیمرې ته رامخامخ شي د هغه نه به لایف پکچر وباسي او د هغې نه وروسته بیا دوی دا فیصله کوي چې را تاسو کوم ډیټیل ورکړي او لایف پکچرز وتل دا دواړه به سره میچ کوي که چېرته میچ شي صحیح انفارمیشن وي ستاسو اکاونټ به ایکټیو کړي که چېرته صحیح انفارمیشن نه غلط انفارمیشن ورکړي ستاسو اکاونټ به ریجیکټ شي
خو که چېرته تاسو دلته په جوین ویډیو کال باندې کلیک کړئ بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو د دوی یو نماینده به تاسو ویډیو کال وکړي او هغه کس د چا په نوم باندې دغه اکاونټ جوړېږي د چا ډاکومنټس تاسو ورکړي هغه به هم ناست وي که چېرته هغه ته انګلیش نه ورځي په اردو کې به ورسره خبرې وکړي یعنی اردو به سلیکټ کړي که چېرته اردو هم ورته نه ورځي نو یو ترجمان به ورسره ناست وي او د امیزون نماینده بس تاسو نه ډاکومنټس غواړي کوم ډیټیل کوم ډاکومنټس چې تاسو ورکړي چې دا تاسو سره لاس په لاس ریډي در سره پراته وي لکه فار ایگزامپل په شناختی کارت باندې جوړ کړو کنه نو تاسو به چېرې شناختی کارت راته وښایه کیمرې ته رانږدې کړه ګوري به نوم ته به ګوري اډرس ته به ګوري شناختی کارت نمبر ته به ګوري دا هر څه به ویریفای کوي یو څو پوښتنې به درنه کوي اسانه پوښتنې به درنه کوي په هغه کې هېڅ هم نه که چېرته صحیح ډیټیل ورکړي هغوی چیک کړل نو د ویډیو کال نه وروسته ستاسو اکاونټ به اکټیو کړي بس همدغه د اکاونټ د جوړولو طریقه را که چېرته په نیکسټ باندې موږ کلیک وکړو که نه نو زموږ مخې ته به یو قسم ته ټایم ټیبل کولاو شي یو قسم ته شیډول په هغه کې به بیا موږ ورځ خوښه کړو ټایم به خوښ کړو چېرې خپل ځان ته به وګورو چې په دې ټایم باندې زه فارغ یم ما سره ټیم وي او دغه ویډیو کال زه کولی شم نو چې هغه زه سلیکټ کړم بیا په هغه ټایم باندې به زه داسې کار وکړم چې راوشم دغه کوم پاسورډ ایمیل چې دي د امیزون اکاونټ به کولاو کوم ډایرکټ کوم دې ځای ته به زه راشم ما ته پته لګي چې په ویډیو کال کې 10 منټه پاتې دي 15 منټه پاتې چې هر څومره ټیم وي چې کله هغه پوره شي ویډیو کال به ډایرکټ سټارټ شي او د دوی د انټرویو دا به شروع شي اوس فرض که زه کلیک کوم په جوین ا ویډیو کال باندې دا زما مخې ته یو قسم د ټایم ټیبل شیډول کولاو شو پرې کې به زه یو ورځ خوښه کړم په کوم ورځ باندې چې زه فارغ یم او بیا به زه ټایم خوښ کړم په کم ټایم کې چې زه فارغ یم چې په هغې باندې زه کلیک وکړم کم ټایم زه خوښ کړم بیا په کنفرم باندې کلیک وکړم دلته او بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړم فرض کړه زه په دې باندې کلیک کوم دلته موږ ته څه وایي اپوینټمنټ ټایم اوس تاسو چې کوم اپوینټمنټ دی موږ سره د هغې ټایم ورځ هر څه دلته ورکړي دا تاسو ته ښکاري لاندې وایي ډاکومنټس څه وایي وایي په دغه اپوینټمنټ کې ستاسو به ډاکومنټس پکار وي کم ډاکومنټس اوریجنل ډاکومنټس د کم ډاکومنټس ډیټیل چې تاسو ورکړي دي که نه پکچرز هم ورکړي هغه اوریجنل ډاکومنټس به تاسو سره پراته وي دوی به هغه چک کوي مخکې نه درته وایي چېرې موږ به ستاسو نه څه غواړو بیا څه وایي ګایډلاینز وایي دغه ویډیو کال چې کوم دی که نه دا په داسې ځای کې وکړه چې هلته شور نه وي د ماشومانو یا بل څه شور او د دې خبرې هم خیال ساته چې ته به هغه ته ښکاري او د امیزون اسوسییټ چې کوم دی که نه هغه به تاسو ته ښکاري دلته څه وایي په پرایویسي پالیسي کې په پرایویسي پالیسي کې وایي چېرې ستاسو دغه کال به موږ سره ریکارډ کېږي او لاندې څه وایي ډیوایس اینډ سافټویر و دغه کال چې کوم دی دا تاسو په لیپټاپ باندې هم کولی شي او په موبایل باندې هم کولی شي او لاندې بیا دغه نور تاسو کتلی شي لینګویج په کومه ژبه کې به وي دغه لاندې لینګویج تاسو کتلی شي دلته دوی وایي چې دغه کال به په انګلیش کې وي که چېرته انګلیش تاسو نه درځي نو بیا داسې کار وکړه چې یو بل کس ځان سره کړه چې هغه ته انګلیش ورځي نو هغه به تاسو سره هیلپ وکړي نوټس او دغه نور هر څه تاسو کتلی شي بس تاسو یې ریډ کړئ زه په نیکسټ باندې کلیک کوم دلته موږ ته وایي تھینک یو فار شیرینګ یور انفارمیشن او په دې باندې که موږ کلیک وکړو نو ویډیو کال به جوین شي خو اوس به نه جوین کېږي کم ټایم چې موږ ورکړی دی کومه ورځ موږ ورکړې ده نو په هغه ټایم کې به بیا موږ په جوین ویډیو کال باندې کلیک کوو او زموږ کال به کنیکټ شي اوس هسې فرض کړه دا هر څه تاسو کټ کړل لیپټاپ هم بند کړو په ویډیو کال کې څومره وخت دی 6 days 15 hours 23 minutes شپږ ورځې 15 غنټې یعنی یو هفته په ویډیو کال کې نو دې ویډیو کال به تاسو ته څنګه پته لګي په کومه طریقه باندې به دوی تاسو ته کال کوي په ایمیل باندې به درته کوي په نمبر باندې به درته کوي دا به څنګه چلی دا یو ډېره زیاته اهم پوښتنه ده نو که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو کال تاسو ته په لیپټاپ باندې راشي نو بیا په لیپټاپ کې به تاسو ګوره ما هر څه کټ کړل تاسو به راشئ کروم براوزر ته په کروم کې به ګوګل ته راشئ په ګوګل کې به sellercentral.amazon.ae په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا لومړنی به تاسو کولاو کړئ او دلته ما ورته ویلي که نه کله چې تاسو نوی اکاونټ جوړوئ نو بیا په ساین اپ باندې کلیک کوئ او که تاسو سره آلریډي اکاونټ وي نو په لاګین باندې باید تاسو کلیک کوئ نو ستاسو اکاونټ خو آلریډي کریټ شوی دی په پینډینګ کې دی خو کریټ شوی دی په لاګین باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله په لاګین باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو هغه ایمیل په کوم ایمیل باندې تاسو جوړ کړی هغه تاسو ورکړئ او پاسورډ به تاسو ورکړئ نو ګوره زه اوس هغه ایمیل او پاسورډ ورکوم په کوم ایمیل او پاسورډ باندې چې موږ دغه اکاونټ کریټ کړی هغه دواړه ما دلته ورکړل او زه اوس په کلیک کوم په ساین ان باندې
ګوره زه چې اوس په ساین ان باندې کلیک کوم کنه نو ما به ډایرکټ هغه د ویډیو کال ویریفیکیشن پیج چې دی هغې ته به ما بوځي. همدغه طریقې تاسو په موبایل باندې هم کولی شئ. په موبایل کې به کروم براوزر کولاو کې په همدې طریقې باندې به تاسو لاړ شئ د یو ای مارکیټ ته او کله چې تاسو پاسورډ ایمیل هر څه ورکړئ نو تاسو به دغه د ویډیو کال دغه پیج چې کوم دی دا به تاسو ته اوپن شي. دلته څه وایي 6 ورځې دې ورکړي 15 ګنټې دې ورکړي نو تاسو ته پته لګي دا چک کوه او بیا چې څنګه ټیم پاتې شي. نو ګوره دلته ماته څه وایي 6 ورځې دې ورکړي 15 ګنټې دې ورکړي. نو کله چې دا ټیم ختم شي که نه زه به داسې نه کوم چې ته همداسې ناست یم 6 ورځې بعد به راشم یا 6 ورځې او 14 ګنټې چې تېرې شي یا داسې 15 منټه پاتې شي 10 منټه پاتې شي زه به راشم هلته به کښېنم څنګه چې ټیم پوره شي زه په جوین ویډیو کال باندې کلیک وکړم او بیا په اوکې باندې کلیک کړم. مطلب وایي کله چې 15 منټه پاتې شي بیا په دې باندې کلیک کړه. څه وایي دلته click on join video call button 5 minutes before your appointment. او کله چې 15 منټه پاتې شي بیا په دې باندې کلیک وکړه نو دغه ویډیو کال به اتوماتیک جوین شي. زه امید کوم چې په دې هر څه باندې به تاسو ډېر ښه پوه شوي یاست. ما خپل پوره کوشش وکړو چې په دې کې څه دي تاسو څه مشکلات هم راځي هغه ټول هر څه موږ تاسو ته وښودل. که چېرته د دې نه وروسته هم تاسو ته څه کې څه مشکل وي نو په کمنټ کې هم زموږ نه تپوس کولی شئ. زموږ سپورټ ټیم سره هم کانټیکټ کولی شئ. په پېښور کې زموږ خپل انسټیټیوټ دی د امیزون د انګلیش لینګویج هلته هم تاسو راتللی شئ. See you inshallah next time. په الله هم سپارم.